بیړنی خبر چې سره خبر اوسو د ډانلډ ټرمپ صحت ډیر سخت خرابه دی او د دې د خاطره خرابه دی چې ویل کیږي کوم ډول درمل ورته بې وخته یا ډیر ورکول شوي دي. اوس اوازې دي چې ټرمپ مړ شوی دی او ما چې دفتن چک دننه په سپینې ماڼۍ کې تازه راپورونه وایي چې ټرمپ بلې شدید ناروغه دی اما د مرګ خبره یې دروغ ده. که چیرته ټرمپ مړ کیږي نو لومړی به زه تاسو ته خبر درکوم پرته د شکه ولې داسې شرایطو کې د ژوندي پاتې کېدو چانس هم کیدای شي ډیر زیات کم واوسي. جالبه خبره دا ده چې د جګړې په منځ کې د یو ولسمشر مړه کېدل هغه هم په امریکا کې کولی شي د امریکا سرنوشت بدل کړي. د ده ځای به د دې نه وروسته بیا جي ډي وینس نیسي او جي ډي وینس هغه انسان دی چې پر ایران د حملې شدید مخالفت ده کوو. یعنی کیدای شي د ټرمپ د مړه کېدو نه وروسته کوم چې تر اوسه نه دی مړ جي ډي وینس راشي او په ایران کې جګړه ختمه کړي. تاسو کومې سناریو ته خوشحاله یې؟ دا چې ټرمپ بیرته ژوندی پاتې شي یا دا چې مړ شي او په ځای جي ډي وینس راشي؟ زما یې زړه ښځې ته خفه دی. اوس به کوم مجرد د هغې سره واده کوي؟